سلامونه، احترامات او نیکې هیلې. زه یم سمندر یوسفزی. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې 21 فروری په ټوله نړۍ کې د مورنو ژبو د نړیوالې ورځ په توګه باندې نمانځل کیږي. غرض او مقصد یې همدغه دی چې په خلکو کې د مورنو ژبو د هغې د حفاظت او د هغې د ودې د هغې چې کوم د ضرورت او د اهمیت شعور پیدا شي، بیداري پیدا شي. او ملګري ملتونه هم د دې غرض او مقصد په توګه باندې په وجود کې راغلي وو چې په دنیا کې څومره هم تصادمونه دي، په څومره ستونزې دي، شخړې دي، د هغې د هوارولو لپاره دوی کوششونه وکړي. یا ټول دنیا چې کوم دی نو دا یو شریک کلی دی او دې ته چې کومه ستونزه هم راپېښېږي نو هغه به ملګري ملتونه به په دې کې خپل کردار لوبوي چې په هغې کې مختلفې ادارې په وجود کې راغلي دي او دغه مختلفې ادارې مختلف کارونه کوي چې یو پکې یونیسکو ده او د هغې کار دا دی چې هغه د تعلیم، د ساینس او د ژبو د کلچر په حواله باندې هغوی خپل کار او خپل زیار کوي. نو یونیسکو په 18 نومبر 1999 کې دا یو قرارداد منظور کړو، دا فیصله یې وکړه چې په دنیا کې به 21 فروری د مورنو ژبو د نړیوالې ورځ په توګه باندې نمانځل کیږي. د دې یو لوی پس منظر دی او هغه دغه 21 فروری دوی ولې وټاکله. نو دا یو بنګالي چې څوک په هغه نوم رفیق الاسلام و چې په کاناډا کې اوسېدو، هغه په 9 جنوري 1998 کې د ملګري ملتونو چې کوم مشر و کوفي عنان هغه ته یو خط ولیږو او هغه ته یې د مورنو ژبو د نړیوالې ورځ د نمانځلو په اهمیت باندې خبره وکړه او دغه 21 فروری ورته په ګوته کړه چې په دنیا کې د 21 فروری د مورنو ژبو د نړیوالې ورځ په توګه باندې ونمانځل شي. چونکې د دې په شا چې کوم د 21 فروری ده، د دې په شا چې کوم پس منظر دی هغه چونکې تریخ هم دی خو حقیقت دی او تاریخ دی، نو هغه زه تاسو ته مخې ته ږدم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې کله د دې سیمې نه یا د دې جغرافیې نه انګریزان لاړه او په دې کې دوه ملکونه په وجود کې راغله چې یو هندوستان او بل پاکستان، چې پاکستان په دوه برخو باندې تقسیم و، یو مشرقي پاکستان او بل مغربي پاکستان. چونکې په دې مغربي او مشرقي پاکستان کې مختلف قومونه پاتې کیږي او دا اوسېږي، د دې زرګونو کالو تاریخ دی، د دوی خپلې ژبې دي، خپل کلتور دی، خپل تاریخ دی. نو د دغې دا په یو ملک کې یا په یو جغرافیه کې پاتې کېدل چې کوم دی نو هغې د هغې چې کوم مشران هغوی دا ضروري ګڼل چې د دوی یوه ژبه وي او هغه چې کوم قائد اعظم و نو هغه دا وایي چې یاره د پاکستان ژبه دې اردو وي. خو چونکې بنګالیان چې وو نو هغوی دا غوښتل چې په ټول پاکستان کې بنګالي نه وي خو د هغوی په مشرقي پاکستان کې دي یو سرکاري حیثیت بنګالي ژبې له ورکړی شي. خو کله چې په 14 فروری 1948 کې په کراچۍ کې د پاکستان په قانون ساز اسمبلی کې دا فیصله وکړې شوه چې د پاکستان سرکاري ژبه به اردو وي. نو په دغه وخت کې د کانګرس یو پارټۍ یو رکن و چې هغه درندانات داتا هغه یو د ترمیم دپاره یو بیل پیش کړو. هغه دا وویل چې په پاکستان کې 6 کروړه او 10 لکه خلک اوسېږي چې په هغې کې 4 کروړه او 40 لکه بنګالیان دي او لہذا د مشرقي پاکستان کې دي د یو دویمې ژبې په توګه باندې بنګالي هم د سرکاري حیثیت ورکړی شي. خو چونکې په هغه وخت کې چې کوم وزیر اعظم و لیاقت علي خان او د مشرقي پاکستان چې کوم وزیر اعلی و خواجه نظام الدین هغوی مخالفت وکړو او دغه بیل د مخالفت نه پس په بنګالیانو کې احساس محرومي پیدا شو. هغوی د ژبې په حواله باندې تمدني مجلس یو کمیټي یو تنظیم جوړ کړو چې د هغې سرپرست پروفیسر عبدالکشیم و. یو لینګویج ایکشن کمیټي جوړه کړه چې هغه د هغې مشري یا د هغې کنوینیر پروفیسر نورالحق بیان و. د 11 مارچ نه واخله تر 15 مارچ پورې هغوی مختلف احتجاجونه کول او چې د هغې په رد عمل کې د هغوی مختلف مشران ونیولی شول. د هغوی چې کوم مرکزي مشرانو په هغې کې غلام محبوب و، شولت علي و، اولي احد و، شمس الحق و، شیخ مجیب الرحمن و، عبدالوحید و، عبدالمتین و دغسې مختلف مشرانو هغه ونیولی شوه او په
په 19 مارچ 1948 کې قائد اعظم تشریف یوړو، یو 2 میټینګونه یې وکړه او په 21 مارچ 1948 کې هغه دا فیصله وکړه چې د پاکستان د یوه ژبه به سرکاري او هغه به اردو وي، هغه د بنګالي د سرکاري ژبې د منلو انکار وکړو. د هغې په شا باندې هغه مختلف وجوهات کېدی شي او د هغه په ذهن کې یا د هغه سره چې نور کوم خلک د هغوی په ذهن کې دا خبره وه چې ګنې په پاکستان د متحد کېدو دپاره دا ضروري ده چې په دې کې د یوه ژبه ویلې کېږي او د دغې یوې ژبې د سوري د لاندې به دا ټول قومونه یو ځای اوسېږي. چونکې بنګالیانو دا نه غوښتل او هغوی خپل اکثریت چې هغوی هلته پاتې کېدل، هغوی غوښتل چې بنګالي دی ته د یو سرکاري حیثیت حاصل وي او څومره سرکاري ژبه چې ویلې کېږي د هغه که په میډیا یا هغه که په نصاب کې هغه د بنګالي وي. په 21 مارچ قائد اعظم همدغه وخت خپله فیصله برقرار وساتله چې د پاکستان سرکاري ژبه به محض اردو وي. نو بنګالیانو د یوازې د ژبې په حواله نه بلکې هغوی په سیاسي حواله باندې هم لارې جدا کړې او د مسلم لیګ نه هغوی عوامي مسلم لیګ جوړ کړو چې د هغې مشري مولانا عبدالحمید خان باسانی کوله او بیا دغه عوامي مسلم لیګ په عوامي لیګ کې بدل شو. د بنګلادیش چې اوس کوم موجوده بنګلادیش دی یا بنګالیانو کې د ژبې په حواله باندې دومره شعور پیدا و یا هغوی دومره ضروري غوښتله چې د هغوی لکه که مونږ مثال ورکوو نو د هغوی په 1952 کې ډېر اتفاق دی. په هغې کې هغه مین سرخي دا وه چې مونږ به د وینې تر اخري ساس کې پورې د خپلې ژبې په حواله باندې کوشش کوو او سټرګل به یې کوو. د قائد اعظم نه پس خواجه نظام الدین چې کوم د هغوی وزیر اعلی و نو هغه په 20 جنوري 1952 کې یو ځل بیا د دغې خبرې پخلی وکړو چې د پاکستان سرکاري ژبه هم اردو وي. نو په 13 جنوري باندې هلته کې یو سټرایک وشو، یو احتجاج وشو او په 14 جنوري 1952 کې هغوی چې څومره هم تنظیمونو هغوی یو آل پارټي کانفرنس وکړو او هغوی دا فیصله وکړه چې 21 فروری به او 1952 به مونږ یو احتجاج کوو، یو سټرایک به وکړو. حکومت دغه 144 نافذه کړه او په هر قسم غونډو پنډو باندې هغوی پابندي ولګوله. خو چونکې په دغه د ډاکه یونیورسټۍ کې کوم طالب علمان وو چې په هغې کې پروفیسران هم وو او د ژوند د مختلفو شعبو خلک وو، هغوی احتجاج کوو او هغې چې کوم دی نو د 144 نافذه وه د هغې خلاف ورزي وکړه او هغوی چې کوم دی بهر ته وتل چې پولیسو په هغوی باندې ډزې وکړې او په هغې کې 4-5 کسان چې کوم وو هغه مړه شوه چې په هغې کې عبدالجبار او عبدالبرکت و، د هغې نه علاوه چې کوم دی نو عبدالسلام و رفیق الدین و، یو چې کوم دی نو یو د 9 کالو یو هلک اوهی الله هغه پکې په دغه پیښه کې ووژلې شوه. د 21 فروری د 1952 د دغې پیښې نه پس بنګالیانو خپل کوششونه نور هم تیز کړه او پاکستان ریاست مجبوره شو چې هغه په 14 فروری 1956 کې د قانون ساز اسمبلی له اړخه بنګالي او سرکاري او دفتري ژبو وګرځوله. خو چونکې د بنګالیانو چې دغه کومه پیښه په هغوی باندې پیښه شوې وه هغه همدغه 21 فروری به هر کال لمانځله. هغوی په دغه ځای باندې یو شهید مینار جوړ کړو چې هغه 3 ځله وران کړی شوی هم دی یا په هغې کې چې کوم دي مسلې پیدا کړی شوي دي. په دغه دې ته چې کوم دی نو بنګالیان شهید ډې هم وایي او اوس نن سبا چې کوم دی هغه د بنګالیانو یوه قومي د چوټۍ ورځ هم ده. په دغه ورځ باندې هغوی په دغه یادګار ته ځي او ګلونه پرېږدي، خلک د ژبې د ادب په حواله باندې موسیقي اوري، زنانه یو بل بنګړي هم ورکوي او دغه ژبه نمانځي. دا د 21 فروری د چې کومه د مورنو ژبو د نړیوالې ورځ په توګه باندې نمانځلې کېږي. د هغې پس منظر و چې بنګالیانو شروع کړی او دنیا ته یا کوپیانان ته چې هم د بنګالي د لاسه چې کوم خط تللی و د هغې په رد عمل کې د کال 2000 نه پس چې دی نو اقوام متحده په نړۍ کې د مورنو ژبو یو نړیواله ورځ نمانځي. د هغې غرض او مقصد هم دغه دی چې په دنیا کې چې کومې 2000 ژبې ویلې کېدې هغه 1500 ته راورسېدې، دغه رو په رو باندې کمیږي، د دې اهمیت زیاتېږي. لکه یو بله دا د خوشحالۍ خبره ده
چې اقوام متحده دا د نړیوالې ورځې په توګه باندې نمانځي، نو د خفګان خبره هم ده. د هغې وجه دا ده چې اقوام متحده په دنیا کې کومه ورځ هم نمانځي، نو هغې په شا باندې څه خطري ستونزې او په هغې کې د خلکو په حواله په هغې کې شعور کم هم وي. نو که دا زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده، د خفګان خبره هم دا ده. پکار دا ده چې دا د دې دومره اهمیت او ضرورت نه وي په خلکو کې د خپل ځان نه دومره شعور وي چې د خپلې ژبې، خپل تهذیب، خپل کلتور هغوی چې دی نو ژوندی ساتلی. په دې دنیا کې دغه څومره خلک چې پاتې کېږي دا رنګارنګي پکې وي، د دوی خپلې ژبې، خپل کلتور، خپل تاریخ چې دی نو هغه ژوندی وي. او د هر چا دپاره هغه چې هره ژبه ده هغه د هغه مورنۍ ژبه ده او د هغه پلارنۍ ژبه ده، هغه د سوچونو ژبه ده، د هغه د خوبونو ژبه ده. هغه دنیا ته هم د دغې وړومبۍ ژبې سره کومه چې مونږ مورنۍ ژبه ورته وایو دی ورسره مخ شوی دی او د چې کوم دی نو د خپلو جذباتو، خپلو احساساتو اظهار یې پې کړی دی. ټول کائنات هم د دې ژبې په وجه باندې هغه پېژندلی دی. مورنۍ ژبه ورته په دې باندې وایي چې یو خو اکثریت انسانانو ژبې د مور نه زده کړي دي، د مور سره د هغوی وخت زیات تېر شوی دی په ماشوموالي کې. دویمه دا ده چې دا چونکې یو خو ژبه یو وراثتي څیز نه بلکې دا د ماحول نه زده کېږي، او که انسان هر ځای کې وي او هغه هر ځای ته لاړ شي نو هغه د هغه ځای ژبه زده کولی شي. خو چونکې دی د دې خپلې ژبې سره د مورنۍ ولا دا ځکه ورته مورنۍ ژبه ویلې کېږي چې د دې سره عقیدت دومره پکار دی لکه څنګه چې د مور سره دی. د مور اصطلاح چې کومه ده نو دا یوازې د فزیکل د انسان یا د ښځې په حواله باندې نه دی بلکې خاورې ته مور وایي. د کم څیز سره چې د خلکو عقیدت ډېري، کم ژوند یې ورسره ډېرې پاتې کېږي پکې ډېر، نو هغې ته د مور حیثیت حاصل دی. ځکه د ډېرو خلکو دا پلرنۍ ژبه هم وي، دا مورنۍ هم وي، دا د ماحول ژبه هم وي. لکه څنګه چې د دې ژبې په شا باندې د دې یو ډېر تریخ ماضي دی او چونکې هغه یو حقیقت دی، نو دغسې د دې تر روان وخت کې هم داسې مسلې پېښېدی شي او نه ملکونه په دې ژبو باندې جدا کېدی شي او دا چې کوم دی په دې باندې یوځای کېدی شي. مختلف قومونه دي، د هغوی خپل کلتور دی، پکار دا ده د هغوی خپل تاریخ دی چې د هغوی یو تشخص برقرار وي. په دې دنیا کې هره ژبه مقدم وي، هرې ژبې ته ټول انسانان چې کوم دی نو هغه په ښه نظر باندې وګوري او د ذهنونه او زړونه دې ورته کولاو وي. زمونږ خپله مورنۍ ژبه چې ده نو هغه پښتو ده، زرګونو کاله د هغې تاریخ دی، په هغې کې زموږ سره د هغې ادب شته، زموږ سره خپل تاریخ دی، زموږ وګړي زیات دي. پکار دا ده چې مونږ د خپلې ژبې سره دومره مینه وکړو لکه څنګه چې مونږ د مور سره کوو، د خپل وطن خپلې خاورې سره وکړو. مونږ که په هر ځای کې یو، که په هره جغرافیه کې یو، که په هر وطن کې یو، چې مونږ د خپلې ژبې د ودې دپاره کار کوو، مونږ چې کوم دی نو ورسره مینه لرو. او دنیا نورو قومونو له هم پکار دی چې هغوی په خپله ژبه باندې فخر وکړي او خپله ژبه ژوندی وساتي. که فرض که مونږ د خپله ژبه ورکه کړه نو بیا به زمونږ تشخص نه وي، بیا به مونږ پښتانه نه یو، بیا به لکه څنګه چې خدای پاک وایي چې تاسو ما په خیلونو او قومونو کې ځکه بیل بیل پیدا کړي چې تاسو یو بل وپېژنئ. نو د دغې پېژنګلو په خاطر باندې زمونږ تشخص به برقرار وي، زمونږ چې کوم دی نو زمونږ تاریخ به وي، زمونږ حافظه به موجود وي. او که زمونږ نه دا ژبه ورکه شوه، زمونږ نه دا ژبه واخیستلی شوه نو زمونږ حافظه، زمونږ تاریخ، زمونږ کارنامې، زمونږ تشخص به هم ختم شي. ځکه نو موږ له ضروري ده چې مونږ خپلې ژبې دپاره اهمیت ولرو. که مونږ نورې ژبې هم د هغه زده کول زمونږ دپاره یو کمال دی. او که زمونږ نه خپله ژبه هېرېږي نو دا به بې کمالي. په دنیا کې چې څومره هم خلک دي او هغوی د خپلو ژبې دپاره کوششونه کوي، هڅې کوي، د هغوی دپاره خصوصي زه هغوی ته سلام کوم. او چې څوک د پښتو ژبې دپاره کوم پښتانه کوي نو هغوی ته زه په دوانه لاسه سلام کوم چې هغوی په بازارونو کې ګرځي او په دوکانونو بورډونه بدلوي، یا چې کوم دی د نصاب دپاره حواس پورته کوي، یا د خپلې ژبې په حواله باندې لیک کوي، کتابونه اخلي، چې څومره هم هڅې کوي هغه د ستایلو وړ دي. دا ژبه هم د دغې خلکو د وجې نه ژوندی ده او همدغه خلک د ټول عمر هم د دې ژبې د خاطره تل ښاد او باد وي.